او دا سبق ما خپل مشر مفتی سرداری حقانی صاحب نه زده کړی دی. هغه پسې دنیا خلکو تهمتونه په ولګول. مفتی صاحب خلک د اعتراض کوي دا مفتی صاحب نه دي ځان تاسې مفتی وایي. مونږ نه پنجاب ډېر مخکې دی، مونږ کې حسد ډېر دی. الله مو د حسد نه حفاظت وکړي. دا ویل کېږي چې یاره مفتی صاحب مبارک په چندو کې پرسنټیج یې اخلي. دې کې څومره حقیقت دی؟ یاره دا ناشنا ناشنا کې تاسو باندې یو حمله شي وړاندې شي وي خلک وایي چې دا دوی پراپیګنډا جوړه کړې ده. دې کې څومره حقیقت و؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قدرمنو کتونکو استاد سرور عبدالجلال خیرخوا یم. یو وارې بیا ستاسو په دروند خدمت کې حاضر شوم. هیله من یم چې روغ جوړ به یو د ژوند نه به خوندونه اخلی. په څنګ کې ناست دغه شخصیت چې د خیبر پښتونخوا په سیمه د علماو د میدان نه یو مقرر په حیث خدمت کوي. حضرت ته په پروګرام زما وطن کې خرکلی او په خیرالي وایو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. اول هو عبدالجلال خیرخوا صاحب ستاسو زه ډېره شکریا ادا کوم چې موږ د مو ټیم راکړه تله تاسو خوشحال لري او الله ستاسو دغه نیوز ته یقینا نام یې داسې د خیرخوا نو الله تعالی دې د هر چا خیرخوا جوړ کړه. داسې نه چې بعضې سوشل میډیا ودی چې خلکو دې پر زحمت نسي جوړ. مخکې ماته یو کس راغلی انټرویو کوي زما نه مدرسې چې لکه زموږ مدرسه زیر تعمیر د هغې د پر راغله او ما نه ویډیو کوي. نو هغه ما نه ویډیو کوي هغې نه ما د طلاق مسلې تپوس کړی دی. ما جواب ورله ور دی. بیا ما ته وایي چې د اهل حدیثو څه عقیده دی. په دې ټیم به انسان مطالعه نه وي. زموږ امام ابو حنیفه صاحب نه ډېر زیات سوالات شوي دي. خاموشي په اختیار کړې ده او علم خو سمندر دی. علم خو سمندر دی دا خو څه خبره نشته. او بهرحال زه خو سوشل ورکر چې دوی مې اول تپوس نه کوم چې کوم فیلډ سره تعلق لري او ستاسو هم ماشاءالله ډېر زیات علما کرامو سره انټرویوګان دي. تله ستاسو نیوز ته ډېره کمې به ورکوي او دغه شان علماو خدمت ته د تاسو ټول نه واخلي. مهرباني مفتی صاحب د ګران ژوند روزانه بیانات څنګه تیریږي؟ بس الله تعالی انسان ته بیا توفیق ورکوي که نه. جی جی دې طرف ته راغلی څنګه چا نه متاثره شوی بیانات کول مقرر جوړېدل ډېر ګران کار دی. نه زه خو صرف یقینا چې څومره زما مشران دي اکابرین علما کرام زموږ له کیمرو ته راتلل هغو ټول سره ما رابطه وه زموږ ځي ته راتلل ما به هغو ډېر زیات خدمت کوو او بس دې میدان چې راوتي یو مفتی سردار حقانی صاحب هغه جنت کې ګرځي موږ در په در باندې ګرځو. نو دا خو د حضرت موسی برکات زما والد محترم دعاګانې او بیا ما خپل استادانو ډېر زیات خدمت کړی ده او بیا مفتی سردار حقانی صاحب چې په شوندنه باندې خپل لقب راکړو اوس هغې په ځای اکثر ملګري بیانو ته ماته وایي زه هغې ته بیانو ته ورځم. مفتی صاحب خلک د اعتراض کوي دا مفتی صاحب نه دي ځان تاسې مفتی وایي. موږ خو مړه طالبان یو. زه اوس طالب یم زه مفتی نه یم او نه دی ماته څوک مفتی وایي. مفتیان خو ماشاءالله ډېر غوړ مفتیان دي. زده کړه مو کوم ځای کړی د سبقونه مو کوم ځای ویلي؟ سبقونه ما لکي مراد کې دي فراغت زما جامع حلیمې د رپیزونه شوي دي او هلته مو فراغت شوي دی لکي مراد کې. اوس صرف د مقرر په حیث خدمت کوي او که نه نور څه زده کړه هم کوي د مدارسو نه یا مطلب د علماو سره ربط او تعلق شته دی وخت کې؟ الحمدلله زما خپله مدرسه ده تقریبا یو 20 طلبه کرامو د سربندي وشوه په 21 تاریخ باندې مفتي کفایت الله صاحب راغلی او قاري کرم الحق صاحب راغلی او مفتي انس قاسمي صاحب ډېر زیات علما کرام راغلي. زما خپله مدرسه ده الحمدلله 200 نه 300 پورې طلبه کرام سبق پکې وایي الحمدلله زه خپله هلته درس او تدریس کوم. جی جی څومره پورې سبقونه پکې ښایي؟ زه 3مې درجې پر خپله کتابونه پړاو کوم. جی جی حضرت دا راته ووایې د بیاناتو د راتلون سره دا ګاډي د ګنمین ارسو که نه د دې نه پس تاسو مالداره شوي؟ مالدار الحمدلله زموږ والد محترم مخکې دی مالداري الحمدلله خپل مې مارکیټ شته دی او الحمدلله زما والد محترم جمعیت کې اوس وټونه ولوړه الله کامیابي هم ورکړه او الحمدلله الله تعالی خپل ښه زیات را دی الحمدلله. مالداره مونږ خو چې ماشومانو موټرو کې ګرځېدلي دا خو اوس خطابات میدان دی. دا ویل کېږي چې یاره مفتی صاحب مبارک په چندو کې پرسنټیج یې اخلي. دې کې څومره حقیقت دی؟ دا دروغ وایي دا یوه پروپیګنډه ده او دا سبق ما خپل مشر مفتی سرداری حقانی صاحب نه زده کړی دی. هغه پسې دنیا خلکو تهمتونه په ولګول خو یو شاعر ورته چې سپینه لمن مې هم هغسې تکه سپینه ده سپینه لمن مې هم هغسې تکه سپینه ده ویښته زور لکه چې نور را باندې ستړی شو. نو الحمدلله نه مونږ د چا پیسې را دي. ما ته یو ملګري زه خپله فیسبوک نه کوم ما ته یو ملګري و چې یو ملګري پوسټ در ځای کړی دی چې 20,000 روپۍ اخلي. ما په دا ټوله کې پکې کې مې ټولو خلکو ته چیلنج دی که د 20,000 روپۍ چا په یوې جلسې کې رایي
دا ما چیلنج دی ورته ټوله مدرسه او الحمدلله چې کومې جلسې ته تللې ټوله مدرسو له مو چنده کړې او ښه په غیرت یې کوو ښه په جرأت یې کوو زمونږ چې کوم مشر و هغې میشن دا او هرې مدرسې له چنده کړې ده یو عالم ابله ما ته وویله چې یو کس راته وویله مفتي صاحب یاد کو وی والله چې اوس مې زړه پسې خفه دی د ده په برکت سره زما ډېره مدرسه الله تعالی جوړه کړله نو هغه په تورو خاورو کې پروت دی نو زمونږ بلا مدرسو له هم د چندې کړي دي کوو بیا مونږ هسې چندو ولیو ټوکړو ولیو خو زه ورته وایم راشه د چندې وله وظیفې ټوکړې طالب قبر نه خوشبو به روان ده که د مفتی عبدالشکور صاحب قبر خوشبو به ته او که د مفتی سرداري حقاني صاحب قبر نه خوشبو به ته او راشه که په کړه خټک چې ډاکټر شهید شاه صاحب قبر نه خوشبو به ته دا د وظیفې ټوکړې طالبانو او الحمدلله قبر نه خوشبو ده ان شاء الله دا دنیا چې انسان قدر نه خو چې کله تورو خاوره کې پروت بیا قدر پیدا شي مفتی سرداري حقاني صاحب پسې په دنیا خلکو پوسټونه اسواق چې په څه پسې ویلا چې بالکل بیا غاګ نه کول بیا چې کله وفات شو د الله شهادت موږ ورکړ بیا مشمانو جوړل کشرانو او علما او طلباو زه د ټولو علما او طلباو ادوام وتم چې په ژوند کې د علما کرامو قدر وکړو علما کرامو عزت وکړو د دوله من ونسو به یو کار ته نشه کول بل مګر کول شي هغه ته موقع ورکړه او حسد بس الله تعالی دې مونږ معاف کړي حسد خو نه د پکار دنیا کې حسد نه د پکار هر ورور سره مینه محبت ورورګي پکار ده چې د بل مسلمان خیر خوا جوړ شي مونږ پښتانه والے پاتې مونږ رستو پاتې مونږ نه پنجاب ډیر مخکې دي مونږ کې حسد ډیر دی الله مو د حسد نه حفاظت وکړي الله دې مونږ ټول ته د اخلاص ولا یارانه دوستانه ورورګري الله تعالی مونږ ټول ته اخلاص راکړي مفتي صاحب مبارک نه وي چې بیاناتو ته راغلی تاسو باندې یو حمله شي وډزې شي وي خلک وایي چې دا دوی پراپیګنډه جوړه کړې ده دې کې څومره حقیقت و دروغ وایي حمله را باندې شوې وه اته ډزونه را باندې شوي ګاډي مې خراب و او 11-22 ګاډي کې بیا هسپتال ته زه پخپله وړم بس هغې ټایم زه بېهوش وم په هوش کې نه بیا په هوش کې رانو الحمدلله خدای پاک مو حفاظت کړی و ګاډي ډېر خراب و مونږ الله تعالی حفاظت و ګاډي باندې مې 60-70 روپۍ به ولاړ ګاډي ټیر ډزوالي ولاړ کوم چې ما سیټ ته و ډزونه ټول زما سیټ ته شوي کړکۍ ټوله خرابه او دنیا خلکو لیدلی دی کې څه داسې دروغ خو نشته دروغ به سړی څومره ویل ته نور خلک ول کلیوال راغل علاقې خلک راغل 11-22 ګاډه راغی نو دا ټول دنیا ته پته داسې خلک دروغ وایي حقیقت کې حمله شوې وه الله تعالی زموږ حفاظت کړو الله تعالی د ټولو علما حفاظت وکړي علما شهیدان کېږي وجه څه کیدی شي دوی قوم بچو ته خیر رسوي اکثر علما کرام د ختم نبوت دفاع کوي په هر میدان باندې او څوک چې د ختم نبوت دفاع کوي هغه د کفن په سر باندې ګرځي همون دا کفن راغشت دی او په سر باندې ګرځو شهادت ته خوش آمدید او شهادت نه یریږو نو همون ویرا به د مونږ په ختم نبوت په ناموس رسالت باندې قربان هم اولاد قربان کا بچان هم قربان کا که زمون خاندان ولی که زمون ور پلاری او قسم مسلمانانو د یاله د ټول په ختم نبوت په ناموس رسالت باندې قربان کا زمون رب زمون مال دی لار شي زمون جان دی لار شي زمون زندگی دی ختم شي او چې مدینه جنان عزت همیشه پر محفوظ وي دا حالت ویني د مدینه منورې د پاک جانان تذکره مو ذکر مو کو سبختور یو چې په دغه امت کې خدای پیدا کو ګناګار یو رب را باندې ډېر لوی احسان او ډېر لوی فضل او کرم کړی دی د حضور مبارک ګستاخی کیږي په دغه حالات کې خبر شي نو درد ملاوي دي نبی اسلام والسلام په عزت باندې کله حمله وشي نو ماته دا یو شعر یاد شي اے طائفه ګیلمن یما ګیله مې درنه کېږي بېګونه مې چې جانان پکاڼو ولې اے طائفه ګیلمن یما ګیله مې درنه کېږي بېګونه مې چې جانان پکاڼو ولې او لاس دې مات شه چې په دروست جهان رسوا شي معشوقې د پاک سبحان پکاڼو ولې زه که دنیا چې سوچ وکړې مونږ د نبی اسلام په عزت باندې خلک حمله کوي مدینه جنان خو طائف کې د دغه دین لپاره دومره پکاڼو باندې ویشته ابراهیم د نبی اسلام بچای و چې کله سر ته کېناستو د مدینه جنان سترګو نه اوښکې روان دي ابراهیم په مخ باندې ورلې عائشه ته یا رسول الله چې د ابراهیم په جدای باندې دومره غمجن هر نبی ته الله په دنیا کې دعا وروا ته هم دعا وغواړه چې الله تعالی ابراهیم ژوندای کړي وایشه کچرته د یو دعا ابراهیم پر وغواړه ابراهیم خو به الله ژوندای کړي هو قیامت په ورځ مې چې ګناهګاران امتیان جهنم ته رواني عائشه نشم برداشت کوله راشه د حسن او د حسین په کربلا کې ټوکړې ټوکړې کړ د نبی اسلام خاندان په کربلا کې ټوکړې ټوکړې کړ هغه ختم کړ د نبی اسلام ابراهیم بچای زوی هم دنیا نه لاړه د نبی اسلام ډېر تکلیفونه برداشت کړ زینب رضی الله تعالی عنها
هغه د پر هم دعاګانې نه کوي صحابه کرامو پر دعاګانې نه کوي مدینه جنان یو دعا قسم په الله خپل ګناهګار امتی د پر پرغله چا شه دا دعا ابراهیم پر نه غواړه دا یو دعا به قیامت پر ګناهګار امتی د پر غواړه نو رب ذل جلال مدینه جنان موږ سره څومره محبت کړی دا په هر میدان عشق کړی دا په هر میدان محبت کړی دا مدینه جنان زمونږ پر څومره تکلیفونه برداشت کړي مونږ په فیسبوک باندې یو عالم تصویر ورکو د عالم ګستاخی کوو د عالم پسې خبرې کوو او مونږ تاسو کو دنیا کې سوچ کو عالم پسې پروپاګاندا کوو طالب پسې پروپاګاندا کوو مدرسې پسې پروپاګاندا کوو چې یو نیک مسلمان هغه پسې پروپاګاندا کوو اے پښتنو سو پرې مونږ تاسو به یو بل خپې وایو سو پرې به دا کارونه کوو چې سړی الله نه ویریږي خو یو آیات مبارک زین ترغی و تعز من تشاء و تذل من تشاء الله تعالی چې چاته عزت وري سو کې نشي خرابوي او چې چاته الله تعالی عزت ورکي ټول دنیا خلق راځي عزتونه ورکي عزت نشي ورکي عزت الله په لاس کې دی الله مفتی سردار تعالی عزت ورو دنیا خلق راغل دنیا خلکو پښتونه پسې کول پروپاګاندا پسې کول خو الله کامیابی وروا بیا چې الله تور محبوب سو د الله شهادت ورک الله خپل ځان ته واغیستو همون دا پښتنه دي دغه سه په ژوندانه کې د هیڅ چا قدر نه په ژوندانه کې چرته یو کلیپ خو زما ول راواخلی شي یو مسله کې خطا شوی چرته زما د مدرسې خدمت راغسته ده چې زما په مدرسې زما تقریبا یو 9 سال چې زما مدرسې کې درس کوم چې زما مس په غرمې ټیم 12:30 بجو مدرسې شروع شو زما پیدل مدرسې نه رکشې باندې ملو کې پیدل بر روان درس تا چرته هغه ویډیو خو بچانه راغلی چې په دسترخ غرمې باندې ته په کور کې خوبونه کوي زه د مسجد مدرسې نه در مسجد ته درس او تدریس روان یم او چې ما څومره درس تدریس زما په مدرسې کې تقریبا یو 200 طلبه کرام چې هغه کې حافظان دي هغه کې نظری ول هغه کې موضوع دي هغه دوستربندي شوی ده چیرته د سوشل میډیا ول دغه د زما مدرسه خو دنیا ته نکړه شو چې راشه د دنیا دوستربندي وګوره د حافظان وګوره د نظری ول وګوره دا خو دنیا ته نکړه شو نو که یو مونږ بس سوچ دغه دا چې بده عالم بی عزتی وکړو طالب بی عزتی وکړو مدرسې بی عزتی وکړو عالم پسې پروپاګاندا وکړو بس دغه عالم تعالی عزت ورده چې خدای به سرنګ راشي د مونږ دی بزیو زه خو وایم زما خدا عقیده ده زما خدا غ ذهن ده زما خدا زړه ده رب ذل جلاله هر چاته د حیا ول زندگی ورکا الله هر چاته د عزت ول زندگی ورکا ربا یو عالم دنیا کې چا په مخ کې سر ټیټه مکا الله به عزت مکا هر عالم ته رب ذل جلاله عزت ورکا عالم د عزتي دا خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام به عزتي دا خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورسان دي موږ ټول خلکو ته دعاګانې کول ټول خلکو ته عزتونه ورکي او د عزت او ژوندۍ دی الله رب عزت هر چاته ورکي خو د پښتنو ته یو پیغام ورکو د پښتنو کې به علماي د کې به طلباوي د کې به امیان خلک هر چاته وای په زندگی کې هر چا سره محبت وکړو بس محبت فضا عام کو محبت عام کو مدینه جنان محبت عام کو محبت عام کو مکه پرې خودلا بیت الله کې ناستا يهوديان ورته دا خو هغه کست چې مونږ بتانه پس غلط خبره کوي یو ظالم راغی دی اوغ ګن لره روایت د نبی اسلام په سجدي باندې پروت پاس نه لره پکېږي فاطمه روانه د خو بل را درمي بابا جام چا اطلاع ورکا پلار د په سجدي باندې پروت تا محمد رسول الله او چا په سر باندې لره ورشول دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لور فاطمه رااله هغه لره ونه لره کړو فاطمه سترګونه اوخ کې روانه جاړي او ای ظالمانو دا محمد رسول الله لري لایق تا چې تاسو د اوخ ګن لره واخیستو او زما په پلار باندې اوخ لره چي دو نبی سمت فاطمه بچي گزاره کوا الله په دغه خلکو ته هدایت وکي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا تکلیفونه برداشت کړ خلکو ته په اخلاق سره شکست ورکړ نن پښتون اخلاق سدي مونږ بل عالم بی عزتی کو مونږ د طالب بی عزتی کو مونږ د مدرسې بی عزتی کو نمونږ تاسو ته پکار دا چې په دنیا کې اخلاق کچا اخلاق نه ازدا بیا راشو لشکې سیرت رسول وګورو کچا اخلاق نه ازدا راشو سیرت النبی وګورو الله دې دغه اخلاق مونږ تراکي مدینه جانان اخلاق ته الله تعالی مونږ ټول تراکي که هم عالم دا که هم طالب دا که هم تبلیغی دا که هم مجاهد دا که هم امی کاستا چې د کوم کار سره تعلق لري کوم شعبه سره تعلق لري کوم جماعت سره تعلق لري هغه ټول ته د الله مدینه جنان اخلاقونه زرا اخلاق نصیب فرمایي ډېر مننه مفتي صاحب مبارک دغه دردیدلی سوال جواب هم ډېر تفصیلی راکړو جلال صاحب تاسو ډېر مننه تاسو موږ ته ټیم هم راکو د الله مو خوشاله او یقینا ډېر پیچیده سوالات ول او ډېر په خولي انداز سره ول نو سوال کډیر پیچیده او انداز خولي نو بیا هم مزه کوي او که سوال په سخت لهجه کې
نو بیا هم خوان نه کوي. نو زه ستاسو ډیره شکریا ادا کوم او ماشاءالله ډیره ښکلې انټرویو هم وشوه. زه به سوال کوم رب ذوالجلال د نیوز لا ډیره ترقي ورکړي او دا نیوز امت مسلمه د پر هدایت ذریعہ وګرځي، ځکه چې په دې نیوز باندې اکثر بیانات او د علماء کرامو انټرویوګانې وي او الله تعالی د نیوز ته د چینل ته ډیره ترقي هم ورکړي او الله تعالی د په دغه چینل باندې ډیرو علماو خدمتونه دنیا ته ښکاره کړي. او زه ستاسو ډیره شکریا ادا کوم. الله مو خوشاله لره، الله مو آباد لره او الله مو دنیا کې چاته پاتې مه راوړي.